د دې داسې مثال دی لکه یو سړی پېښور کې وایي چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د دغه غوندې کلام زم جوړولی شي نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی دی زم داسې شعرونه جوړولی شي یو ملنګ و هغه ورته ویل جوړولی شي وی جی بالکل ورته ویل جوړ که ده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دې پسې جوړ کړ او صاحب بیوقوف څه وایي وای چرګي دي چرګان زما چرګي دي چرګان زما ګرځي پډېران زما چرګي دي چرګان زما وګوره جوړ مې نه کړه اوس دلته عقل فهم ذکاوت پکار دی چې کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما سردار کونین مراد کجا دا شعر او کجا چرګی دی چرګان زما اندازه کوي رحمان بابا غو دی کلام با په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نه کی یو قصیده ده وی عاقل وګولي سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعرہ تکبیر ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به نه لیدل هیچا ته بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا په ژوند دلې توبه وباسه رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا دا کلام ورځ دې تیره په شومی کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه کپوئیگی پا شتاب شتاب دیتل دی غافل مشد دی دهر لشتابا پا حقی جہان بسرنگ جواب ورکڑے چی پا دی جہان عاجز یہ لجوابا دک آغاز پا کشتی سیل بکڑی ترکما دا کشتی بدی مرگے کاندی غرقابا چې افتاب یو نیزه شي بیا بس کړې اوس چې سوري لره درومې له افتابه په ازار د چا راځي مشي رحمانا که خلاصې په قیامت غواړې له عذابه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا بت خالی منګولې درومو نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ نن سبا بت خالی منګولې درومو کا بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ما پتا پس د سپینې جامې رنگ کړې
تلا بیا پما گمان د نامو ننکڑی ما پتا پس دا سپین جامے رنکڑی تلا بیا پما گمان د نامو ننکڑی اس اثر دے پسنگین خاطرو نشو کہ ہر سو میں مسلے در پس لنکڑے تو پا عشقی علما دروغ جن بولا تو پا عشقی علما دروغ جن بولا کہ یو بل ہم حسما غند ملنکڑے عاشقین معشوقی تسپین لار دا تدا سپین لار وما و تا گڑنکڑے دا دے سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر در رحمان سرپ جنکڑے دا آغا درویش آغا فقیر دا زمانے ہو کور بناستو کور نببار نتلو ما دا درویشانو برکت گورا ما 15 منٹ هم دا تقریر کسا گڑا وڑا وا کور بناستو کور ببار نواتو رور دا پوشو چه زما دے خزی سر دا تعلقات تی جوڑ خزی تیوی زان مان جوڑ کا لاسونا سرکا شونڈے سرے کا پا سر گلونا اٹھوں با مونگ با پٹناس کیو تور تروزا کدا دا حرکات خراب شنو بس مونگ اجد دے چه دے خط پا ملال والما دا دے زما پا باب لکلی دی پوئیگم کہ ہر سولا سونا سرکڑی پا نکریزو دا دے زما پا خون لڑلی دی پوئیگم رقیبال زکا تیرے پر رحمان کاندی چتا خواہ پوری نیولی دی پوئیگم سادر پوگوا چل رہا دیوڑائی کے ورطا رور ناست عزیز خان نام ہے وینی و چرتا زی دیورتی پریدا نشید خانانو نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغورس تر مرگ پوری بیا کور ترانه رہی عجیبه در تاویم ویلی می ندی دا قبر جوڑے دا قبر جوڑے دا نو پاکستان کی خو قبر کچا غندیو دا ظاہر شاہ خان پا حکومت کی یو تعویز دا قبر دا ترالے گلے یو خوشحال خان خٹک ترالے قبر اعلان دینا ورطا پا خولو اگا گلکار تماوی چی لحد تورسی نو ما تم لگ سوال جوابو ما تیوی چی سبا بیا مولانا صاحب چکر رہوا عشقی ہوندے خبر دا شریعت کے خوخ کار نہ دے خوئے عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ منگ پکیو اور نہ پکے تاسو دا بیالے پڑ دی آسی میں وہ ادھر تھا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل لو اللہ بورتا سنگا لیلا کریو دا دے استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکولوی عزیزانو سڑے پا منز ولار دے مجنون مخ کے تیر شو رون دے
زموز کوم ته زما مخکې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وي زه د انسان په عشق کې لیونی ما ته لیدلی نه خدای دې په دواړو سترګو ړوند کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدما زه په یو بني آدم میلما ما والله که ته لیدلی داسې لیونی ما ته خدای ته ولاړې نو تا زه څنګه ولیدما لیلا ده بادشاہ ځان ته پیش کا ورته وایي چې از دیگر خوبان تو افزون نیستی دا ته څه شی چې دا مجنون دې داسې لیونی کړی ورته گفت خاموش چون تو مجنون نیستی دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم بے خطر بوده تو را کتا د مجنون پسترګو ماته وکتل عالم کې به بے خطر شي مجنون ته پته ولګي دا چې لیلا ستا په سر بادشاہ سره دا باس کړي مجنون وای چې گفت مجنون گر ہمارو زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس کده دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمی په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماته پلار بوتلو کعبه لا ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی الہی تبت من كل المعاصی الہی تبت من كل المعاصی ولكن عشق لیلا لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دې توبه خو د لیلا د عشق نه مې دې توبه خاموش صاحب شان په عشق پوهېږئ روټي خلاصو عشق مونږه خپنه شي مومن یو مومن مړو په قبر کې ملائکه ورته راغلي من ربک هغه ویل ها من ربک وی جوکا غله سر رب کې یو قب مړای بني وګه ما عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنگ شاگردی وکا چې ځان دی ورت شي د شمع بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړه پراتی आवाज چانی اوري مونږه عشق سره څه کار عشق ورشا ابو هريره ازدکا لسورځ وشو چې روټه نه و ملاورت پیغمبر و ابو بکر ته چې د لسورځ نه هر خدای بندنو ماته دی ولې نه وي و یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وي نه مې د روټه پرواشتا نه لباس نه د ملاسته او نه د ناسته ایمان مې دادې چې زما سترګې وې استا چهره انور ته قتل زړه مې کاغذ وې او استا درفشانی په لیکل کېدل ما عشق ورش صوبان لزدکا حضرت صوبان سردار کونین ټول ورځونه لید ټول ورځ په جړا ته رکړه ما خامي چې حضور لیدوي صوبان اوس ولې جاړې اوس خو دې زولي دم کنا و یا رسول الله وزک جاړم چې د قیامت ورشي او جنت تلار شنو تب چرته په لوی مقام کې ناشته او زه په جنت کې نو یا رسول الله داسې جنت بزت سکم چې چرته پکې تا نوینم د خدای غیرت په جوش کې راځي قران راځي من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان لا تسلی ورکا چې په دنیا کې پچا مین یې
په جنت کې به ماغه سره عشق دیتا ہوئی او نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرہ تکبیر یا صحابہ عشق دیتا ہوئی چپسترگو کی خار وی سب خوب کا چپزڑے غم دیار وی سب خوب کا خوب دیار سرہم دا عاشق ناشی چے یار پبل دیار وی سب خوب کا خوب خندا پا بیغمی کی گی رحمانا چے پزڑے غم دیار وی سب خوب کا خانک با دا پولاو خانک با دا چرگانو خانک دا الواگانو نبا تیرو بیروزی کنا جی او آبا معشقی میو بجلیگر مولا معشق دے سمرا غٹ شوے دے او صحبا اس ورطا سیر الواح کے دا یا ثابت چرگ ورطا کے دا بیا زمائش کو گورا چے ہاں دیکھو گورئی عشق ابو بکر صدیق کور تراغ لوری لگیا دوڑاغ گیو جاڑی بی بی عائشہ اڑاغ گیو لگیا دا جاڑی پلار ورتوئی بچی اول جاڑے وے پلار ازکا جاڑم چنند خالص غنم اڑاغ گما خالص غنم نو جاڑم زکا چکاش نن محمد رسول اللہ جوان دے وے او د خالص غنم اوڑو روٹائے خوڑلے وے بچی آگا چرے نا وے پلارا پا خدای قسم زمانہ کالا غسر تیر شوی دی ما د خالص غنمو روٹائے خوراک باندی محبوب ندیلی دلے اور بشی با بیا اور بشی با دمرا ٹکڑاوا پد پاس بد قجوری یو دانا پراتاوا او بے فرمائل چی دا لاندے روٹائے دا پاسی پہ ترکاری دا کلا بے ہوئے سرکشتا دا چاپ کور کے چی سرکوی گورا چی دا سی انوائے چی زمون کور کے ترکاری نشتا عزیزانو منگا آغا چکا یو بزرگ دے نیبش پکے واسکاٹ کمبل صادر دا بے ارسل رکڑد جماعت پسین کی بکیلاس طالبانو صاحب داولے وی جمع دا دیر یخنی دا دیر خلق بداسی وی چبڑستن بے نہیں کمبل بے نہیں تو شک بالخت بے نہیں یخنائی کے بپشپتی ریگی دا خپلا بستر دا طولی دنیا پا غریبانو نشم تقسیمہ ولے نو دا خو کولے شم چی پا دی یخنائی کے زانور سر یوزے کما منگا دا سکا منگا تاسو عزیزانو روٹی خلاص یو خپا نشئی روٹی خلاص دغا مجنون لے لیلا ورطوی دل تکیل زرا زمان مولانا روم وئی چی یک شب مجنون بخل ودگائے راس گفت اے پروردگار بے نیاز کوٹا کے ناستے اے خدایا بے لیازا اے دلوئی شان و دلوئی کمال مالک خدایا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی دا زمان آمدی والی مجنون خیدا او دا لیلا عشق دی زمان پا دیڑا کی والی اچولے پاس نورتا آواز شو حاطف ازا غیب آمد مرد غریب لا جرم غم ہاتھ را کردم نصیب ایس گناہ دینے دا کڑی خدا کار در سرما کڑے دے ولی کار لیلا نیس ای کار مناس حسن لیلا عکس انوار ملست دا لیلا پا مخ کے زما دا حسن جلک دے نئے مجنون تا پا ماں دینے پا لیلا مائل نئے
او دا نامه مې دی مجنون او لیونی کړی مې ځکه چې ته د شپې په خوب کې لیلا आवाज وکړې نو دا ماله مزه راکړي. عشق دې ته وایي، درد دې ته وایي، شان دې ته وایي. عزیزانو نن ستاسو او زمونږ ژوند ټول فراډ دی، دوکه ده، بېایماني ده، شیطانت دی، فساد دی، غوږ سره غوږ جنګول دي، دوه په جګړه کول دي، په خپله تماشک. ایس کردار محمدی ممکن نشته، ایس شان محمدی ممکن نشته، ایس کرتوت محمدی ممکن نشته. خبره مې ماښام ته څومره وخت پاتې؟ خبره دا وه، ما ته ګورئ، خبره دا وه عزیزان چې قرآن کریم باندې څه دلیل دی. اول خو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې ټول پاکستان دا وایي چې د قرآن نه لوی کتاب په دې پاکستان کې بل شته؟ ټول وایي قرآن د چا کتاب دی؟ او په پاکستان کې دا قانون چې چلیږي دا د چا جوړ کړی قانون دی؟ دا د پیرنګي قانون دی. نو چې د چا په وس کې وي چې د ملک فیصلې په قرآن کې او هغه نه کوي، هغه نه کوي او چغې وایي او بیت الله ته منډې وایي عمرہ کے لیے گیا رسول اللہ کے سامنے حاضری دی، نہ چمچے او تالی سٹ روٹی خلاص. لکه ستاسو کلي ته چې وزیر راشي ټول ورته ټوکرای ټوکرای کېږي. خدای سټې وباسه، لږ دا خو هم سوچ وکئ چې دا خو ځان له روټي خلاص دی، خدای راستي کوي چپړاسي برتي کولم په اختیار کې شته. چمچو روټي خلاص. مدرسو ته ورشي دا د سود د زکات پیسې دي ورسره 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ 10 کاله نهر وګرځه خو دا غول مه خوره. دا ټول عمر مدرسې په دې سود په پیسو چلیدلې. تاسو دا کوواټ کې مدرسې دي، ټول عمر د کوواټ خلکو تاسو دا مدرسې چلولې دي که نه چلو؟ واورئ چې دا پیسې کومې مدرسې واغستې، دا پیسې چې انا ولا ورنک زه ورته هغې ته غواړه چې درکوي انا ور خالص سود، خالص سود. وروره زمونږ جګړه ورسره په څه ده؟ مونږ جګړه دا نه ده چې ته کوشه ټټو ماله، مونږ جګړه دا ده چې 9 کاله وشو، 9 کاله کې د پاکستان کاڼي او لوټې دام چغې وایي چې د پاکستان قانون د قرآن شي. ښځې چغې وایي، سړیم چغې وایي، هلکان چغې وایي، جینکۍ چغې وایي، اجراګان چغې وایي، د ټلویزیون ډمې هم چغې وایي، ډمان چغې وایي. رکاوټ پکې څه دی چې د پاکستان قانون تر اوسه قرآن کېږي نه؟ رکاوټ څه دی؟ ولې نه کېږي؟ ترغیب و پارام نه کېږي. وہی ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. بجلی گر ملا چپ کوئے باندھ کے مشی واللہ چدا بدل دوینے ہر ساس کے بیم چگے وہی چد پاکستان قانون قرآن پکار. تکبیر. عزیزانو د پاکستان د ځمکې چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لې، د پاکستان ملک چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لې، او په ملک د قرآن دشمن چې هغه د ملکم دشمن دی او د خدای هم دشمن دی. نو چې قرآن راوستل د چا په لاس کې دي او نه راولي، نو د خدای دشمنان دوی دي، د ملک دشمنان دوی دي. مونږه د ملکم دوستان یو، د خدایم دوستان یو. په فخر کلاو سینه به په قیامت کې خدای ته ولاړ یو چې الله زما چې څومره وسو ما کړی دی، جبه مې وه صرفه مې نه ده کړی، منډه مې وه صرفه مې نه ده کړی، نور مې په لاس کې خدای زما ایمان خو د حضرت بلال پشانو
چې وې تړلو شا قبله ته مخ نور خاته ته په زنځیرونو کې ځان را زور کړو نیت یې وتړلو چې خدای ته ګورې زه دې ظالم تړلی ما نور مخ کولی نشم خدای الله اکبر دومره زمونږ وس خو پرېږدو به دوی په ارام نه خدای راستی کا دغه ترکو اسپو سره دوی په ارام پرېږدو چې د دوی دا ترکی اسپې داسې خوشحالې خوشحالې ګرځي په دې ملک کې نه پرېږدم نه چې تر څو پورې او انشاءالله علما ډېر دي اتقیا د دین ډېر دي د دین خادمان ډېر دي علما موجود دي کسل لګ ډېر پکې شورا منبرای ته تللی دي خیر دی زاړه زاړه تللی دي غریبان چغې مغې نشي والی ځوانان لا مونږ سره دي منډې والو والا مونږ سره دي زاړه م ورکړي دي چې هلته قسم وکړه را وکړه تاسو لکه خدای ته وګورئ د خدای خاطر وکړئ دې شورا د یو بل ټکی مې واورئ د شورا ممبر وزیر چې شریعت بل پیش شو او په عمل ونشو نو موږ به د ممبر او د وزیر دا ټکی نه منو چې بیان یې ډېر سخت ورکړی دا به یې نه منو په ټکي به استعفا ورکوي بېشک واورئ مونږ خو کمقل یو یاره یو په لکۍ نیمګړي یو مونږ که مونږ کمقل یو یاره بڑا سخت بیان دا ستاسو په واټۍ کوږي سی بی ایس که څنګه سخت بیان دی تاسو سخت نه بیان میان دی گل نہیں دی ٹھیک استعفا به ورکړي کوم ځای چې ستا نه منلی کېږي هلته به استعفا ورکړي ما په خبره پوهېږئ دا مې ښار کې بله شپه ویلي دي ملوره کتابي کمقل قومه او بېوقوف قومه چې ټول عمر دې سردارانو په تاسو باندې لوبې کړي دي او تاسو یې خرڅ کړي یئ په تاسو باندې سورلي کړې ده په دې ټکي مه غلطېږئ چې بیان یې ډېر سخت ورکړی دی په بیان نه چې زما مطالبه نه منلی کېږي هلته به په ټکي استعفا ورکړي ما په خبره پوهېږئ هر یو وزیر یو که ممبري او استعفا یې ور نه کړه ګړوبی د سوټو جوړ کړي او پې ور وایډو سوټو یې ولئ ته څه خبرې د قوم نماینده د خدای د دین توهین کېږي تا اوسه پورې ټس نه مس نه شوې نو ته به ما دپاره څه وکړي کم خدای چې ته پیدا کړی د هغه خدای توهین کم خدای چې ته لوی کړی د هغه خدای کتاب سره لوبې کېږي تا د هغې دپاره یو تجویز تر اوسه پیش کړی نه دی ته به سبا ما دپاره څه وکړي خپله ډیه اخلې 500 روپۍ ورځ خوراک کوې ما دپاره به ته زه په تا د سوټو ګړوبي اچو بله ورځ مې یو صوبایي ممبر ته ووایې ما نیغه کې مه کېږه که تا باندې د غولو ټوکری د چواري ما وانه چولې نو ما ته سړی زوی د غولو ټوکری به در باندې اچو زه تا پرېږدم قرآن سره نن په پاکستان کې څه کېږي قرآن سره څه لوبې کېږي قرآن قانون ولې د ملک قانون کېږي نه قرآن او حدیث کې څه هیڅ دی چې تر اوسه پورې په ملک کې دا رکاوټ دی عزیزانو دا باس عزیزانو عجیبه تاسو ته ووایم قیصر روم بادشاہ او داسې بادشاہ چې مسلمان نو ابو سفیان نے تپوسو کو چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی ابو سفیان ورته وی چې صاحب د ډېر صدق او د ډېر دیانت د وجې خلق ورته امین وای دا صفت ته پکې دا صفت ته دا قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي ابو سفیان ورته وی صاحب مرګري ټول غریبان او د خدای وږي تږي نهر
نو قیصر روم ورته وی چې او ابو سفیان د دې پیغمبر په پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان دین لوی دلیل د په پیغمبرای بل څه نشي کېده ځکه د پیغمبرای دلیل دای چې مرګري غریبان که تاسو خیال وکړئ دغه دین چې تر تاسو را رسیدلی دا په هر زمانه کې غریب د یو زمانه نه بلې زمانه ته سپارلی دا نن دی جمعات کې دا جلسم شاید چې د دې وجې خوښ شوی وه چې دې کې طالبانو قرآن یاد کړی دا طالبانو ګوره ټول مور مړي او پلار مړي وي کل هم غریبان قرآن حافظ ګوره اوګه مدرس ګوره اوګه طالب ګوره اوګه شیخ الحدیث ګوره اوګه ټول اوګي تګي نهار وظیفه پزمکو ملاستو ناستو والا په زمانہ کې سرمایدارو خوانینو رئیسانو د زمانه په زمانہ کې د قرآن د الفاظو یا د هغې د معنیو د حدیث د الفاظو یا د هغې د معنیو خدمت نه دی دا وجه ده چې پیغمبر فرمایي الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی زر دی چې بیا به ناشنا شي فتوبى للغرباء ډېره خوشحالي دی وي د غریبانو دپاره بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې کمالدار بخلی شي تا هم غریبان بتی 1500 کاله مخکې جنت ته ځي نو عزیزانو خبره کوه د غریبانو ځکه به حضور فرمایل اللهم احینی مسکینا اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین اے اللہ ژوندے میں مسکین لرا وفات میں مسکین کا او په قیامت کې میں 500 د مسکینانو پټولی عزیزانو ځنې حافظان داسي قرآن یادای سترګې ته خدای اغستی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د هر شي بدل ملاویږي ړوند ته به وایي څه غواړې څه غواړم یا الله دنیا کې ړوندم الله به وایي ړوند سوا د جنت نه به په بل شي نه خوشحالو په عوض کې به یو عظیم جنت ورکم یا به په عوض کې خپل دیدار ورکم عزیزانو اصل شی به په قیامت کې د خدای دیدار نعمتونه دا قرآن ډک دی نوکران به څنګه وي ولی به یې پکې ښځې به پکې څنګه وي حور مقصورات فی الخیام حور مقصورات فی الخیام حور عربی کې حورا هغه ښځې ته وایي چې یو یو سترګه تر دې غوږه را رسېدلي حدیث کې راځي خال به د دې حورو په تندي کې لګېدلی نو د دواړو سترګو منځ کې به د دې حورو خال څه شي لا اله الا الله محمد رسول الله دا به خالی مقصورات فی الخیام خیام جمع د خیمه ده خیمه ته وایي الله فرمایي دا حورې به په خیمو کې بند ساتلی شوي وي داسې لکه شوترمرغ چې اگای واچي او بیا د وزر لاندې پټه ساتلی چې ګرد پې پرې نوځي الله فرمایي دا حورې به ما تاسو له بند په خیمو کې ساتلی داسې بند بی لم یطمسهن انس قبله ولا جان تا نه مخکې به دې حورو ته نه د چا نظر لګېدلی او نه د چا لاس لګېدلی زما عزیزانو داسې به ښځې پکې او دنیا کې کته زه ډېره پاکه ښځه کوم پاکه کوم
کلو یا نه وړه خو بچالی دي کنه اخر چې ماشومه بار لوبه کوي څوک خو ګوري کنه اوس خو لوی ګوري اوس خو لوی ګوري جنکه پلاره تیریږي چرته الکان ولاړی پلاران راشي د الکانو پلارانو ته شکایت کی چې جی دا زامن دې منه کدل ته شریفي جنکه تیریږي او دا الکان دلته ولاړ دي نو بده خبره ده شریفي جنکه تیریږي زمونږ د ملک شرافت دا شه ځوان جنې پیغلا جوړه کړي سنگار کړي سار د سړو نمخ کې د کور را بهر کې او بیا کچا ورته وکته وای شریفي جنکه تیری دا زمونږ د ملک شرافت اوس قرآن کی یو لفظ راځي لفظ جلباب څه شه ده وای اپیزانو صاحبانو جلابی بهن کم ځای کې ده یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن جلابیب دل جلباب جمع ده برقه ته وای عربی لغت وګوره جلباب هغه برقه ته وای چې د سر نواله تر نکونو پورې یو وخته بار بند نه ما په خبرو پوهیږئ جلباب هغه برقه ته وای او بیا به هغه برقه د داسې کپڑی وي چې سړی وګوري او الټي ورشي تاسو پوه شئ په عرض دا عزیزانو چې لاړه حیا شرم لاړو غیرت لاړو ما ته بعضې خلک وایي جي سیرت جلسه په کار دا دی چې ته خو پکې د سیرت خبرې وکړې نو دا ښځو مزو نو زه وایم ستا کپړه وخورم سر ته د مور ډېره وجاړه سیرت جلسه سیرت بی بی فاطمه سیرت ہو کنو اوئے بی بی عائشہ سیرت ہو کنو بی بی فاطمه چې وفات کېدا وصیت یې وکړو چې زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ بیا چې د شپې مې جنازه اوچته کوي نو کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې پې وغوړوئ چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري زما د کفن ټوټه دام پردی سړی ونه ګوري وګورئ د بی بی فاطمه حال زه خو شیعو ته م وایم تاسو د بی بی فاطمه نوم اغستل زما وس در باندې ورسي زه ستاسو نه جبې پرې کوم سنیانو نه به سرونه پرې کوم او شیعو نه به جبې پرې کوم چې تاسو په کومه خوله د بی بی فاطمه نوم اخلئ بیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا داغه په کوټه کې مرقد اقدس ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما بکلړو شو او ما بد پیغمبر د قبر زیارت کول غوښتنو وربرل مخبم بربندو ولی زما خاوندو بیا چې ارکل ور سره زما پلار ابو بکر دفن شو او بیا به قبر ته ورلم بیا به مې مخبر بندو ځکه چې ابو بکر مې پلارو چې څه وخت کې ور سره عمر فاروق دفن شو حضرت عائشہ فرمائی چې ما به دروازه لرې کړه او د پلار او د خاوند زیارت به مې کولو نو مخ به مې پټو عمر ډېر لوی سړی و خو چونکې اجنبیو نو زما ستر ته فرض و نو ما به مخ د پلار او د خاوند قبر تم پټ زکو چې عمر مې چرته ونه ګوري نعرہ تکبیر دا حیا دا د بی بی فاطمه او دا حیا دا د حضرت عائشه او دا حیا دا د بی بی زینب مخی پټ دی او د یزید مخی ته ولاړه ده او تقریر کوي
ورته وي ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزیدک محمد رسول الله د قیامت پورز درنه تپوسو کو چې زمان وسو سرم څکړیو نو تبڅ جواب کوي تقریر کوي دم خزي زما عزیزانو عرض داو سیرت قرآن و حدیث تے اخلاق قرآن حضرت عائشہ نے تپوس شو چې د پیغمبر اخلاق څنګه ویل خلقه القرآن د سردار کونین اخلاق قرآن نو اصلی دین قرآن و حدیث تے بل هیڅ نشتا اصلی دین قرآن و حدیث تے الف لام میم ټول وای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه قرآن د خدای کلام په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام دی په دې څه دلیل شته څوک پوهیږي چې په قرآن باندې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام پیغمبر علیہ السلام فرمایي عزیزانو عرض واوره مونږ په دې ملک یو ډلې ډېرې دي ډېرې ډلې لکه اوس دوه ډلې شوې دی ملک څوک وایي کاله باغ ډیم جوړېده په کار دي څوک وایي مې جوړوي خلک خرابي کاله باغ ډیم باندې وره د صوبه سرحد 200 مربع میل زمکه به تبا کیږي کورونه به تبا کیږي کلی به تبا کیږي وګوره د ملک انجینیران او د ملک لوی لوی د دې فن ماهران اغي خپل تجاویز ورکړي دي چې دې ډیم سره صوبه سرحد کې دادا نقصانات بکی نو خر لکای نیولو نه خیر نشته بل دا چې ایثار دې ته نه وای چې یو سړی دې ځان ډوب کی او بل دې کامیاب زما کور دې وران شي او ستا کور دې آباد شي نه زما بم خیال سات په دې ملک دا صوبام سلورم جز دې د پاکستان په هر حیثیت دا صوبه پاسمانده صوبه ده مونږ په هیڅ قیمت د توربېلې ډیم منلو ته تیار نه یو په هیڅ قیمت ورته تیار نه که په زورم جوړ کو نو د خدای زور زورور دی آسمانی افت به پې راشي او وران بشي والله که زور دی وکړو د خدای داسې قهر به دې ونیسي چې بیا به د خلاصېدو درک کړي مشوره وکړه ټول ملک سره د دې فن ماهرانو سره مونږ ولې تباه کړی وګوره د ورسک ډیم زیمونه راشي ترننه دیوالونه نه ټینګېږي د توربېلې د ډیم زیم وګوره ثوابه څه حال دی دا خو دومره عظیم زیم دی 80 میله ډب دی په دې خو به تاسو کوواټم په اوبو کې پاس ګرځي تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض داو چې په دې خو دلایل مونږ هر چاته معلوم دي چې دې کې دا نقصانات دي په قرآن دلایل وایي قرآن بغداد څه دلیل دی چې دا د خدای کلام نو په دې ملک نخرې ډېرې دي یو نخره پکې پرویزیت ته اوس ثوابه طرف ته یو بله بلا راوتې ده چې عذاب قبر نشته او د مرګ نه وروسته بیا ژوندون نشته تاسو خیال راغی دا یو ډله راوتې ده ان شاء الله دوا کوي بار وفات نه وروسته ورپسې ور روانم هر څه مې کېته جوړ تاسو خیال راغی ما وی چې دا څوک وي عذاب قبر نشته دې ګړګړونه یې ونیسئ ورته شته که نشته زنکدن خو مې در باندې راوستو زنکدن شته که نشته ابوی بالکل شته پرېمې ده قبر عذاب شته که نشته ته ګوره چې دی منی دا ټوله ګناه د ملک د قانون ده
دا ټوله ګناه د ملک د قانون دا کته ملک قانون د جناب محمد رسول الله جوړ کړی وی والله کنه پکې د قادیانیت نوم چاغسته وی نه پکې د پرویزیت وی نه د بهاولیت اس فتنه سر بده نه وی لیدلې چې چا اوچت کړی وی ټوله ګناه د ملک د قانون ستا په ملک زنا څومره خراب شه ده ستا ملک زنا د پارم قانون نشي دو زناکار پولیس ونیسی تانے ته بوزي چالانی کی مجسٹریٹ څه چل دی لکه جی خیر خیریت سم کړی و جی سم نه دی کړی چلته ګرځي دی خزا ورته وی جی دا مې دوسته ګرځیدو سیل میلم کول وای خاص زور جبر وای نه جی بالکل نه وای خزاینو دې د قانون کې څه دفعه نشته اے شرمېدلو په دا ملک اے شرمېدل یا ملکا دا خوشته چې موټر په لاره کې ودرې سپیټر دې کېنولې ده ودرې موټر کې ریډو ده لیسن جوړ کړي ورګه موټر کې ریډو ده ریډو به موټر کې نه لګوم چې ترا ته په ټي وي سټیشن 18 کروڑ روپے لګي په صدر ټي وي سټیشن 38 کروڑ روپے لګي دي دغه له خو دې ودرولې دي صاحب سپیټران په لاره کې زما عزیزانو عرض داو په قران دلائل یو فتنه پکې پرویزیت په دې څه دلیل دی چې قران د خدای کلام عزیزانو یو هغه دلائل دي چې کوم قران په خپل ویلي قران ویلي قل ان کنتم تحبون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله کتا سو په شک کې ای د دې کلام نه چې کوم الله نازل کړي دي نو راوړ یو سورت په مثل د دې یو سورت داسې جوړ کړي سورت جوړ کو ولې نشو جوړول جوړ کړي دې سورت پسې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود دې پسې سورت جوړه چې والنساء ذات الفروج په دې دا علماء پوهیږي